ژمي د یخ موسم د را رسیدو سره راغلی یو د زرګرۍ کوڅې ته دلته یو نوی برانډ جوړ شوی دی د ژمي مطابق ګرم لباسونه او مود روز او ترڅنګ د ودونو د کوژدو لپاره او ترڅنګ بیلابیل افغاني ګڼ ډیر برانډ لباسونه راوړي دي همداسې د نورو هیوادونو ترکي لباسونه موږ سره شته کولی شو مصري لباسونه موږ سره شته دي صحیح دی لاهور والا لباسونه موږ سره شته دي پاکستاني برانډ لباسونه مشتریان ډیر لرو انلاین مخامخ وایو ان شاء الله 25% تخفیف شو 15% 15 کم به ګوره مکوه نو لږ نورم ښه 10% به کوړه 10 نه کېږي لکه ان شاء الله کار به برانډ به زمواري به داسې بنې لکه شته دلته دکانداران چې هغوی تاسو سره یو ژمنه وکړي یو واده وکړي بیا هغسې نه زموږ کار زمونږ خپله کارخانه د خپل کاریګر لرو بیا که یو څوک موږ ته آرډر راکړي نو انشاءالله په ډېر کمه موده کې په ښه کیفیت موږ جوړولی د دې کمیس قیمت دې کمیس قیمت لکه په ښه کوالټي سره دا جوړ شوی دی 5,500 افغانۍ دی مټیریل چې دی دا دستي دی وروره یعنی دا په لاس جوړ شوي دي ګوره تاسو کتلی شئ کیمره ورته راوړئ نږدې کوي ټول خامک دی وروره دا یخنې غاړې د دې قیمت د دې قیمت 2200 افغانۍ دی 2200 سختن تعالی په سپیشلی نامه سلام افغانستان ستړي مشي خراغ لاس او هرکله قدرمن لیدونکو د ژمي د یخ موسم د را رسیدو سره راغلی یو د زرګرۍ کوڅې ته دلته یو نوی برانډ جوړ شوی دی د ژمي مطابق ګرم لباسونه او مود روز او ترڅنګ د ودونو د کوژدو لپاره او ترڅنګ بیلابیل افغاني ګڼ د خپل فرهنګ ښایسته په زړه پورې کالي دا برانډ نوی جوړ شوی عمر لباس مخل ماشاءالله دا محل زما ډیر زیات خوښ شو د دې د ښکلا د دې د شو او د دې د لباسونه واقعیت چې افغاني ټولنې ته د افغاني رنګ ورکوي نن دلته خپرونه جوړو زمونږ مسافر خویندو ورونو دپاره خصوصا چې د هیواد نه بهر دی اروپا کې د لندن امریکا کاناډا کې افغاني ګڼ لباسونه نن تاسو ته درپېژنو د افغاني ګڼ ښایسته لباسونه او بخملونه او ترڅنګ د ناوې د کوژدو او د ودونو د مراسمو خپرونه را سره وګورئ تر وروستو شېبو پورې ملتیا مو وکړئ لیدونکو دا د عمر لباس محل ته راغلو او دغه ځوانان لګیا دي لباسونه جوړوي السلام علیکم جوړ په خیر خیر راغلی وروره صحت مو ښه دی ډېره مننه تاسو خاص دی قدرمن خوشحاله اوسئ ډېره مننه کوو فکر کومه دا دکان نوی جوړ شوی دی او همداسې دی وروره
عمر لباس محل عمر لباس محل تاسو نامه عمر ده نه زما نامه ده زاهد الله جانا د لومړی د کاروبار او د بزنس تاسو ډیره مبارکي وایو ډیره زیاته مننه هیله من خوشاله اوسئ ډیره مننه کوم دغه دکان ماشاءالله ډیر ښایسته لباسونه لري افغاني ګڼ ترڅنګ د ودونو دپاره د ناوې دپاره د شاوګانو دپاره ښکلي واسکټونه لکه څنګه چې دا واسکټ ما چولی تاسې ګورئ زاهد جانه دا پیل مو څنګه وکړو الحمدلله پیل ډیر ښه او لکه موږ ډیر برانډ لباسونه راوړي دي همداسې د نورو هیوادونو ترکي لباسونه موږ سره شته کولی شو مصري لباسونه موږ سره شته دی صحیح دی لاهور والا لباسونه موږ سره شته دی پاکستاني برانډ لباسونه کوم چې د ناویانو دپاره استعمالیږي همداسې روزي مود لباسونه موږ لرو افغاني ګنډ شو روسي لباسونه شو هندي شراري انشاءالله موږ په پام کې لرو چې رای وړو خوشحاله اوسئ نو زه اخوا ورځم زاهد جان ترڅنګ تاسو ته د نوي لباسونو په اړه باندې خبرې کوو ملتیا مو کې زموږ سره پاتې شئ ماشاءالله تاسو ګورئ د افغاني ګنډ څومره ښایسته جوړه ده څومره خوندوره واقع چې دا افغاني پښتنې پیغلې واچوي دا به پکې بالکل ډېر ښایسته ښکاري ګلورینې نو زاهد جانه څنګه همداسې ده که نه بالکل همداسې ده انشاءالله دا افغاني ګنډ لباس دی او بالکل افغاني ګنډي لباس دی خوښونکي نهایي ډېر زیات دي او بل ماشاءالله زموږ انلاین کار دی دې کې چې به دا کوم مټیریل کوم مواد استعمال دي که نه دا د افغانستان خپل تولید دی نهایي کوم خویندې چې خارج کې دي هغوی ډېر موږ ته اډر راکوي زموږ زیاتره اډرونه برانډ دي دا تاسو خپله جوړوئ او د دې زموږ خپله کارخانه د خپل کاریګر لرو بیا که یو څوک موږ ته اډر راکړي نو انشاءالله په ډېر کمه موده کې په ښه کیفیت موږ جوړولی د دې کمیس قیمت دې کمیس قیمت لکه په ښه کوالټي سره دا جوړ شوی دی 9.5 افغانۍ دی قیمت دی تر ټولو لوړ قیمت بیه به تر څو پورې لکه بیا موږ سره په همدې کمیس کې په دې ډیزاین کې چې بیا موږ چینجز راولو قیمت بیه جوړ کړو دې کې تر 40,000 افغانۍ شته 40,000 د دې نه جګ نشته هغې کې بیا ماکسي کمیس ورته ویل کېږي صحیح دی او که بیا دنبالهدار لکه دا لنډ سایز دی صحیح دی میډیم لارج دا سایزونه په دې کې راځي صحیح دی ډبل لارج او که چېرته بیا دې کې دنبالهدار غواړي تر 1 لک افغانۍ موږ سره شته تر 1 لک پورې هغه خویندې چې د هیواد نه بهر دي لکه مخکې مې چې یادونه وکړله د ودونو مراسمو دپاره د کوژدو دپاره د خوشحالیانو دپاره عمر لباس محل انتخاب کړئ ډېره زیاته مننه تر کوره به ورسېږي انشاءالله ټولې دنیا ته موږ کولی شو کارګو سیسټم موږ لرو چې شیفټ یې کړو ماشاءالله دلته نور هم ښایسته لباسونه دي په هغې باندې به هم خبرې کوو او د دې لباسونو یو څو تصویران وګورئ ملتیا مو وکړئ زاهد جانه د ژمي دپاره چې اوس موسم هم یخ شوی دی خویندې زموږ ګرم لباسونه خوښوي او بالکل همداسې د ژمي دپاره موږ ډېر ښایسته لباسونه جوړ لکه کوم یو لکه دغه لباسونه چې نن سبا ډېر مود دي تاسو کتلی شئ دا د غمیو لباسونه دي په بخمل تکه کې جوړ دي ماشاءالله څومره ښکلي څومره ښایسته لباسونه دي تاسې وګورئ جوړ دي ډېر ښایسته لباس څومره نرم دی او ډېر ښایسته بخمل دی اوریجنل بخمل دی او دا فونکس بخمل دی اوریجنل دې لباس څه نوم اخلي دا غمیدار ډیزاین دی ساده لهجه کې افغانستان والا افغانستان واو نو دا ډېر خلک زیات خوښوي اکثره ودونو کې زه خویندې ګورم دا لباس ډېر زیات استفاده کوي همداسې رواج شوی دی نن سبا نهایي ډېر رواج شوی دی نن سبا بل په دې کې دا زموږ خپل برانډ دی دا خپله جوړوئ او موږ کولی شو چې دې کې هر ډیزاین جوړ کړو د مشتری په خوښه باندې تاسو کارخانه دلته جلال آباد کې ده او تاسو به له هغې نه هم لیدنه وکړئ خانالونګي کې انشاءالله په هغې به بله خپرونه جوړه کړو انشاءالله همداسې ده خو تاسې اوس وګورئ واقعیت سره چې ډېر ښایسته ګرم به مې که نه همداسې ده انشاءالله بل نور رنګونه دې کې خو رنګونه موږ سره ډېر دي واو جګري یعنی سور رنګ دا جګري دی دا بیا د ګوتو سور کار رنګ دی دی ها دې ته سلمدوزي وایي سلمدوزي صحیح دی دا په لاس باندې جوړ شوي دي د یو د بل نه ښایسته انشاءالله همداسې وایي خویندې چې دلته راشي خوښوي ولې نه انشاءالله لکه هغه خویندې چې د هیواد نه بهر دي که نه
هغوی ته یو تخفیف نه اعلانوي ان شاء الله مونږ اعلان کړی دی ځکه مونږ مشتریان ډیر لرو اوس ورته د انلاین مخامخ ووایه ان شاء الله 25% 25% تخفیف شو 15% 15 کم به یې ګوره مه کوه نو لږ نور هم ښه شه 10% به کوورته 10 نه ښه کېږي لکه ان شاء الله کار به برانډ دی برانډ به په ذمهوارۍ به ذمہواری به داسې بنې لکه شته دلته دکانداران چې هغوی تا سره یو ژمنه وکړي یو واده وکړي بیا هغسې نه زموږ کار به انشاءالله یو روزنی همیشنی کار به یو دا تخفیف عموما هغه خویندو ته چې مسافر دي او کوم چې هیواد کې داخل دي هغه د هغوی دپاره لکه د هغوی دپاره هم شو هغوی دپاره واو بیا به هغې وایي چې ګوره مسافرو ته په یو نظر فرق یې وکړو نو په دې خاطر باندې موږ فرق نه کوو فرق نه کېږي فرق نه کوو انشاءالله خاطر به یې نهایي ډېر لکه چې کار ډېر زیات شوی دی او همداسې دا لکه دا وخت اخلي دا ټول د لاس کار دی که تاسو له دې نه لیدنه وکړئ ټول د لاس کار دی بیا لکه په دې کې کولی شو موږ چې نهایي ښایسته ښایسته ډیزاینونه جوړ کړو خویندې یوازې مراسمو کې د استفاده کولی شي که عامو ورځو کې عامو ورځو کې هم کولی شي چې استفاده یې کړي ځکه د دې وزن دومره ډېر نه دی که نه او کار یې انشاءالله په ښه کیفیت سره دی ګرم دی قیمت د دې د دې قیمت دی 9000 افغانۍ هغه 10% تخفیف چې پکې واقع 10% تخفیف تنه مینس کنو بیا څو راځي حساب به ورته کوو حساب به ورته کوو خامخا چې خویندې پوه شي که نه چې یو نرخ دقیق پوه شي چې آیا ځینې خویندې دي چې د هغوی وس کېږي نه کېږي همداسې ده نو ستاسو خویندو ته وایم چې دغه د ژمي لباسونه په ژمي وخت کې خامخا باید استفاده کوي او که استفاده مو نه کړله نو بیا تاوان کوي بالکل نو 10% تخفیف زمونږ په هر یو اجناسو کې ان شاء الله که هغه ګنډي افغاني که هغه روسي کمیسونه موږ سره کنه بل په دکې چې دی به موږ کوله شروع را چې دا د ماشومانو بستري غټ سیټونه کمبل سیټ ورته ویل کېږي هغه موږ جوړو ان شاء الله راتلونکي خبرونه کې به بلاغین هم لیدنه وکي bale بالکل نور لباسونه دلته هم شته د ناوی لباسونه هم شته د کوژدې لپاره د ناوی د واده د ورځې لپاره د شاوګانو لپاره هم لکه څنګه تاسو ګورئ چې دا خسته واسکټ نن ما چولې دی خاص په کې ځان ته شاو کاری په دې کې لکه موږ سره نهایي ډېر مختلف واسکټونه شته دي په دې کې به موږ یو سہولت د افغانستان د خلکو لپاره جوړ کړی دی چې هغه خارج خلکو ته موږ نشو کولای ځکه دلته غربت نهایي ډېر شوی دی اوس وخت کاروبار نشته هغه خويندې چې لکه تم او توقع لري چې ګران بیه کمیس استعمال کی کنه چې هغه کمیسونه $800 تر $1000 پورې قیمت لري د یوې شپې د پاره موږ په کرایه ورکول شو ډېر دا څومره خبره ده ملتیا مو کې یو خبرونه وګورئ ګورئ ماشاءالله د افغاني ګڼ کاروبار چې څوک کوي نو بیا د هغې سره مکمل وسایل هر څه بیا همداسې نه ځای بالکل همداسې زموږ سره شته وروره دا څنګه دې رامخکې کړي دي دا لباسونه دا موږ سره د چا آرډر دی وروره کوم ځای نه له خارج نه دی جرمني هیواد نه دی جرمني نه تیار دي لخیر تیار دي ان شاء الله نو جمعې ورځ سبا به شفت کوو ورته پیک کوو ورته شفت کوو مراسمو لپاره جوړ کړي او دا مراسمو لپاره دلته واده لري یو افغانه خور چې دی په بار ملکونو کې هغه څنګه معلومیږي چې دا پښتنه د افغان لکه افغاني کلتور کالی باید استعمال کی او افغان خور د سی پیژندل شو چې افغاني کمیسه چولې ور سر څنګه کې افغاني ولاکټه چولې بنگړی چولې نو هغه ښکاری او نو بس هغه ښکاری چې دا افغاني ده او کچیر د غیر فرهنګ د افغانستان د فرهنګ سره تړاو نه لري هغه لباس استعمال کی نو هغه د خارجيان سره نه پیژندل کی bale د ټولو خويندو له مهیلو تقاضا ده چې یوازې په مراسمو کې نه په عامو کلتورونو کې خلکو خپلوانو کړه تګ را تګ گاونډیانو کړه تر څو په ټولنه کې دا ثابت شي چې دا پښتنه د افغان دا پښتنه د افغان ده بالکل همداسې ده ورو همداسې ده کنه bale یو شاعر وی ما نه زړه وړه په ولا په یو مسکا کې یو افغاني جنې ده دلته اروپا کې تا تم خیال او خاص ځان دا کمیس ګورو تاسو کتلې چې ډیر په یو اعلی طریقه څومره ښایسته واه واه
خوري سم شړنګار یې کوي ځای جان دا ټول بالکل دا ټول کوم مټیریل چې دی دا دستي دی وروره یعنی دا په لاس جوړ شوي دي ګوره تاسو کتلی شئ کیمره ورته راوړئ نږدې کوي ټول خامک دی وروره دا یخنې غاړې د دې قیمت د دې قیمت 2200 افغانۍ دی 2200 لکه که عمده کمیس که تا ته په خارج کې جوړوي یا اروپا کې یا په لکه ناشونې ده چې هلته جوړ شي اول خو جوړېږي اول نه جوړیږي ځکه که بیا جوړیږي پیدا کېږي هغه کوم د دې نه وړي دي پیدا کېږي موږ سره دکانداران دي موږ ته اډرونه راکوي عمل ته کولی شي افغانان واخلي بیا به 300 نه کم وانه خلي نو 300 یورو قیمت لري ښه 300 یورو کم از کم 1000 روپۍ شوي ډېر روپۍ شوي د هغې په درېیمه حصه باندې موږ کولی شو دلته ورکړو دلته 2300 وزر افغانۍ وزر حساب کا کارګو باندې څومره مسله باندې په تاسو د کارګو په مشتری ده خو که بیا ډیر مالی بیا ورسره پرسنټیج موږ استعمالو او یعنی خاطر یې کوو صحیح ده ځکه اډر یې موږ ته ډیریږي او کارګو والا یې خاطر کوي موږ کولی شو چې تر کوره ورسو بله بالکل د دې ترڅنګ دا منګیش ډیر ښایسته جوړ شوي دي که نه دا لاکیتونه غوګالۍ بنګړۍ دا مور سره ورکوئ زاهد جانه او د دې کمیس سره بیا دا زمونږ داسې دی لکه یو تخفیف دی تخفیف دا ورسره یو تخفیف دی چې دا ورسره موږ ډالۍ ده نو هم دا ډالۍ ده هم ورسره څنګه بنګړي او دا بنګړي هم داسې نه ده چې یاره نارمل بنګړي دي نه ډېر قیمتي دستي بنګړي دي او دا یې ورسره ګوتمې دي دا یې لاستیک ده دا یې بنګړی دی بله که تاسو غواړئ چې ګنډې افغاني که د هیواد نه دننه او په هیواد کې د هیواد نه بهر په کار وي ښه برانډونه په کار وي ترڅنګ یې وګوره منګي غاړکۍ ګوتمې او غوګالۍ دا هر څه نو عمر لباس محل انتخاب کړئ ډیره زیاته مننه هیله یو له تاسو نه چې تاسو دلته راغلی او موږ مو انتخاب کړو ډیره زیاته د دې لباسونو یو څو تصویران وګورئ ملتیا مو وکړئ د افغاني ګڼ او د ژمي لپاره د ګرمو لباسونو ترڅنګ زه چې فکر کوم دا نو تاسو وګورئ د واده لباس دی زاهد جان همداسې ده که نه بالکل همداسې ده ورور دا د واده لباس دی ترکي لباس دی خپله برانډ لباس دی انجلیکا برانډ دی ښه ترکیې نه راځي ترکیې نه راځي خپله یې راوړئ اډر کوي موږ ته راځي ترکیې بله یوازې هغه خویندې چې بختوري وي د واده په شپه به دا شي بالکل همداسې ده او ځکه دا قیمتي لباس دی لکه اندازتاً د دې قیمت دی $800 او دې خپل قیمت $800 دی نو بیا د افغانستان د خلکو دپاره چې دلته غربت شته دی که نه هر سړی وس نه لري چې په $800 یا په $900 ځان ته لباس واخلي نو دا ورته به موږ په کرایه ورکوو په عام بازار کې دا په څو پلورل کېږي په عام بازار کې دا تر $1200 پلورل کېږي په هر څو کې خبره جوړه شوه چې په هر څو کې خبره جوړه شوه خو بیا زمونږ دکان لکه ډیره کمه ګټه موږ انتخابوو په علت د دې زمونږ دکان نوی دی نو چې یو مشتری موږ نه راضي اوسي خاطر یې کوو دا لباس ډېر دروند نه دی همداسې ده که چیرته د دې کمیس شا تاسو ګورئ نو په ویډیو کې به تاسو وکولی شئ د دې شاوخوا ډېره غټه دنباله لري او په ساده لهجه کې موږ ورته دنباله لرو دنباله وایو ډېره غټه دنباله لري مطلب دې دا دی چې یعنې هره ناوې نه شي وړی نه دا کمزور ټیټ قد والا بیا ناکامې دي بیخي سینډل به ورسره استعمالوي خو بیا ودونو کې زیاتره خویندې د ناوې سره مرسته کومک کوي همداسې ده لکه په دې کمیس کې واته زنانو ته جنکیانو ته ضرورت دی چې دې دنباله شاته ونیسي د دې د یوې ورځې او شپې قیمت کرایه لکه د مشتریانو دپاره د دې د یوې شپې ورځې قیمت 5000 افغانۍ دی 5000 افغانۍ په 5000 روپۍ باندې کولی شي چې یوې شپې ته دا ویسي ملتیا مو وکړئ او خپرونه راسره وګورئ
ښه پروسته کې زاهد جان ډیره زیاته مننه چې قیمتي وخت مو موږ ته راکړو چون چې نن کسټمر هم ډیر زیات دی ځکه د پنجشنبې ورځ ده ترڅنګ په افغانستان کې د ودونو سیزن وایم کنه رش ډیر زیات دی او مننه چې یو څو قیمتي شیبې مو موږ ته راکړي ډیره زیاته مننه له تاسو څخه چې موږ هم انتخاب کړو زموږ دکان ته راغلی او بله خبره ده چې په میډیا کې او د هیوادوالو ته زموږ د هر لباس د بېلابېلو لباسونو مبارک کې معلومات ورکړه معلومات هم ورته وړاندې کړه تاسو څخه ډیره زیاته مننه الله مو هر کله راوله خوشحاله او آباد اوسي ډیره زیاته مننه قربان مو شم ډیره مننه کوم ملتیا مو وکړئ او خپرونه وګورئ بیا هم ښه راغلاست ورکلی دا وه د روز مود لباسونو او د ژمي دپاره لباسونو خپرونه عمر لباس محل کې هیله ده چې د خوښې وړ مو ګرځوي تر بلې خپرونې ستاسو په درانه شوپړ کې حاضرېږو تاسو په لوی بهونکي ستاسو تعالی رب انسپارو چې ته چې اوسئ ښاد یاد بریالي اوسئ د سولړي سوکاله تلفاتې افغانستان په هیله لوی الله مو مل د خدای په امان